يا عظيم. حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې رب العالمین فرمائی انا عند ظن عبدی بی، زه د بنده په ګمان باندې یم، زما د بنده ګمان چې چېرته په ما یې زالته یم، زما د بنده ګمان چې په ما څنګه یې هغسې ورسره کوم. اوس دا ګمان به زما او ستا څنګه په الله جوړېږي؟ الله مونږ ته یقین هم نه دی ویلی، ګمان راته وایي چې د دې بنده چې په ما څنګه ګمان راغلی، څنګه فکر یې راوندانه، زه ورسره هغسې کوم. که ستا دا ګمان یې چې الله ما سره دی، الله وایي زه تا سره یم. که ستا دا ګمان یې چې الله به ما نه خیرجه کوي، الله دې نه خیرجه کوي. که ستا دا ګمان یې چې الله به ما نه خپله بندګۍ او د بندګۍ کار واخلي او دې ته لږ لږ کار کوي، الله دې نه خیرجه کوي، الله تعالی د بندګۍ توفیق درکړي. که ستا دا ګمان یې الله به ما له تقوا راکړي، الله دې له تقوا درکړي. که ستا دا ګمان یې چې زما یو کوټې ته ضرورت دی راله رابې کړي، الله یې هغې کې تا نه رسته کوي. که ستا دا ګمان یې زما حلالې نکاح ته ضرورت دی، الله دې هغې کې نه خیرجه کوي، نه دې پاتې کوي. انا عند ظن عبدی بی، زما د بنده چې په ما څنګه یقین دی هغسې ورسره کوم. یقین په الله باندې دا ضرور دی. یقین څنګه راځي؟ یقین دې حدیث کې خپله طریقه الله خپله ښیي. یقین سره څه عملونه ملګري کېږي، څه کارونه ملګري کېږي. او به رب العالمین فرمایي وانا معه اذا ذکرنی. ټکي ته وګوره، خپله ورته سوچ وکړئ، زه مې د بنده سره یم، د ده څه مدد کومه، د ده څه ملګرتیا کومه. اذا ذکرنی، کله چې ما یادوي. هیڅ چا ته ضرورت نه لري، خو الله ته ضرورت لري. نو رب العالمین دا حدیث قدسی دی، هغه خپله فرمایي چې انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی. زه د خپل بنده په ګمان باندې هغه سره چلیږم او زه د هغه سره ملګری کېږم اذا ذکرنی، کله چې ما یادوي. موسی علیه السلام هارون علیه السلام الله لېږه فرعون ته، نو هغې ته یې ویله چې زه دواړه لاړ شئ، انني معکما، زه ستاسې سره یم، هېرېږئ مه، ذهن ته وسوسې راځي مه منئ، زه تاسو سره یم، ستاسو ملګری یم. نو ذهن ته به دا سوال راځي چې الله څنګه د موسی علیه السلام سره ملګری یم؟ نو الله وایي چې اسمع و ارا، زه ستا خبره م اورم او د هغه خبره م اورم، و ارا تام ګورم او غم ګورم، هر شی ګورم، زه درته مدد رالیږم، ستا چې څه ته ضرورت یې هغه دله زه کومه که نه، مه هېرېږه. دې حدیث کې ما ورته رب العالمین کوي چې ګوره زه تا سره یم بنده، وانا معه اذا ذکرنی، که ته ما یادوې زه ستا سره یم، ستا ضرورت زه وینم، ستا درد زه ګورم، ستا په درد زه پوهېږم، ستا په خفګان زه پوهېږم، ستا د زړه په تکلیف باندې زه پوهېږم، ستا په داخل او په باطنه او دا رقم چې دی په ظاهر، په دې ټولو دی زه خبر یم. نو ته څه وکړه؟ په ما باور وکړه، ما یاد کړه.